زما عزیزان د ملک چې دا خبره وختي وکړه ما ته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واقع را یاد یو دکاندار نه سودا واغسته نو یو پیسه پکې کم و چې پیسه پکې کم و نو ورته بچیا د دې پیسې بدل کې به یو مسله درته نو امام صاحب تاغه دکاندار وای چې مسلې ځان سره کېده پیسې راکا مسلې ځان سره کېده امام صاحب ډېر خپه شو چې بار الها زما دا دومره لوی علم په یو پیسه څوک نه یو پیسه اوس تاسو ټرای وکړئ دا گنج دی بار پندو روډ دی دیخوا لاورای دا فلانډینګ داسې باروزه او یو حدیث یاد کا کنه او یو شیخ وګوره چې خګیره میره هم ګومنس کړي را ګومنس کړي ورته ماما ودرېږه یو روپۍ راکړه یو حدیث به درته د رسول الله ووایم یاره کتاله ټیلې درنه کې زما په دا مخ دا بزرګان نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې یا الله زما دا دومره لوی علم دی یو پیسې نه دی ډېر خپه شو څو ورځې چې تېرې شوې دا دکاندار راغی او جاړي امام صاحب ورته ولې جاړي وی چې زما یو لور ده او هغه زما ډېره خوښه ده ما دا قسم خوړلی و چې دا لور به هغه سړي ته په نکاح کې ورکوم چې د دې په مهر کې دا ټوله دنیا راکړي اوس ټوله دنیا د چا نو چې د چا ټوله دنیا ملک نه دی نو هغه نه سیوا دا سړی بل دا جنۍ کولی نشي اوس جنۍ پیغله شوه ودول غواړي اوس ما قسم داسې خوړلی څه وکم امام صاحب ورته وایي چې یاره هلکه داسې چل دی یاد دي شي بل کالی چې زه درغلی وم ا د یو پیسه چې په سودا کې کمه وه او تا ته مې ویل چې یو مسله به درته وکړم په ایمان چې ما هم دا مسله درته کوله دغه د لور متعلق مې درته وي خو زه ورته ویل بچیه په هغه ورځ مې په یو پیسه دا مسله درته کوله او نن به یې درته خدای دپاره وکړم اوس که زمونږ غوندې وی خدای چې داسې منډه مې ورکړې وې چې تا د یو پیسې شی ماله نه راکول او زه تاله چې دی مسله کوم لاړې غر کې را لاندې گیر او ورځ یو سړی راغی وی چې زما ورور دی ښځې له یې 3 طلاقه ورکړي او هسې بس پوه نه شو په ځانه یو 2 3 د خولې نه ووت څه ما ورته د یو 2 3 چې کوم علاج دی هغه وښودو وی نه چې پوه شوی نه و که مال د مسلمان دا نه پوهوالی بم په قیامت کې عذر نه ګڼلی کېږي که ته دا ووایې چې زه خبر نه وم چا راته ویلی نه نو د مسلمان اصیل به په باب د دین کې نه پوهوالی عذر نه ګڼلی کېږي چې خدای به پې پرېږدي ولې دې ځان نه و پوه کړی چې دکان دې وکړو نو په دکان کې 200 آیټمه پراته دي د ټولو آیټمونو نرخ درته معلوم و که نه و کورکمان په دومره پیسو مالګه دا مرچ دا ما خدای وخو دا څومره ګن بلا ته نو مې پکې د ټولو آیټمونو نرخ درته معلوم و که نه اوس په دې بم چېرې سوچ کړی چې الله ته زه درخواست د هدایت کلونه وشو چې کوم چې زما دا درخواست منظور شوی دی او که نه دی منظور نو ولې نه منظوري عزیزانو ستاسو درخواست ته لا پیدام نه وي چې الله ته دا علم و چې دا یو سړی به فلانی کور کې پیدا کیږي او بیا به دی منځ کوي او مانزه کې به ما ته درخواست د هدایت کوي نو الله تعالی په علم ازل د پروردگار عالم کې وي چې ستا هغه درخواست د هدایت خدای پاک قبول کړي تلاویم نه په علم ازلی د پروردگار عالم کې خدای ته ستا درخواست هم پته وه او په هغه وخت کې الله دغه درخواست منظوري هم ورکړې تا ویلی دي چې اهدنا الصراط المستقیم خدای ما ته سمه لار وښایه نو الله فرمایل چې هدل للمتقین
دا قرآن سملار دا دغه تګورو په دې روانو سا دینه سیوا بل لار سمنشت عزیزانو لارې ډېرې وي د 1,40,000 پیغمبرانو لارې وي داغي کتابونه داغي صحائف نو د 1,24,000 پیغمبرانو صحائف او کتابونه الله پاک په هغه کتابونو صحیفو کې داغي د حفاظت ذمہواری نه واغست دا خدای نو ویلی چې تورات ما نازل کړی دی او زه به حفاظت دا نو ویلی چې انجیل ما نازل کړی زه به حفاظت کوم دا نو ویلی چې زبور ما نازل کړی زه به حفاظت کوم دا نو ویلی چې دا صحیفه ما نازل کړی په دې پیغمبر زه به حفاظت کوم خصوصیت د قرآن دی چې دارا نازل شو نو الله فرمایل چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون دا قرآن ما نازل کړی دی او څوکیداری او حفاظت به زه کوم دې کې راز څه دې کې راز داو چې صحیفې او نور کتابونه دا وقتی او عارضی قانونو پیغمبر شتا قانون هم شتا پیغمبر رخصت شه قانون هم لاړ نو د هغه قوانینو ذمہواری د حفاظت الله ځکه ناغسته چې هغه عارضی قانون د قرآن د حفاظت ذمہواری خدای ځکه واغسته چې دا آخري کتاب دی او دا به تر قیامته پورې باقی وي نو کلار کې ټوله دنیا ختم شي او د دې څوکیدار هیڅوک هم نه نو الله فرمایل چې زه به څوکیدار یم زور او زیر به عمرانه څوک لاندې باندې نه تاسو وګورئ انجیل کې د دنیا تحریفات شوي اوس خدای کم زیاده ویلی دي چې عیسی علیه السلام زما زوی دی دا شته چېرته خدای چېرته دا ویلي چې نعوذ بالله بی مریم زما ښځه ده د عیسایانو کتاب او لٹریچر وګورئ هغې وی خدا خود آواز کرتا ہے کہ عیسی مسیح میرا بیٹا ہے 13 ورځو کې یو وفد راغلی او په صدر کې د کلب سره چې کوم لوی چرچ دی لویا گلجه ده دیتا انگریزان او انگریزنی پادرنی راغلی وی او د ابن خدا په نوم باندې یو لټریچر هغې شایع کړی ابن خدا یعنی د خدای هغه کتاب ما ته په هغه ورځ چا راکړو چې په کوم مازدیګر به د دوی دا فنکشن ختمیږي خو زه پکې نه پوه نه وم نو ما هغه کتاب یوړو ډیپټي کمشنر ته مې ووی چې دا نن که دا فنکشن ختم نشو نو نیت مې کړو چې ارشاد صاحب دی ته ټلیفون کوم چې سبا په دې چرچ سره د جلسې اعلان وکړي په دې کې چې ګورم زمونږ د صوبایي اسمبلی ممبر راغی لګیا او سکړتې کولې نو ډي سي ته وایي چې زمونږ سیشن شروع دی زال ته ځم لکه سیشن څه وی چې اسمبلی شروع ما ورته کتاب راوویستو ما له اسمبلی کې د دا بحث وکړه هسې ویما چې چرته سر وینو ستې راوځي که نه سر وینو ستې راوځي د عربي یو مقوله ده چې هر یو شی هغه شی تویی چې څه پکې کټوري کې اوبه دي نو اوبه به تویی خوروا ده نو خوروا به تویی پکې متیازې وکړه نو متیازې به تویی کټوری د ځانه څه نه جوړوي خو چې څه پکې هغه به تې تویي زمونږ په سر کې څه شته نه نو هغې نه به توی څه شی شي دا سرونه دي هو جی زه به په اسمبلی کې پې بحث وکړم هو جی زه به داسې مال ما ته پته ده مخوب میں شناسم پیران پارسارا ما ستا سیشن هم لیدلی دی او ستا حکومت مې هم لیدلی دی او ستا باس مې هم لیدلی دی غور مې کو والله که تې خبره مې او ډي سي ما ته وي چې نن به نه چې ماښام مې پته وکوې د هغې خو نن اخري ورځ وه که نه په خپله ختمېدو نو عرض میں داو چې تمام کتابونه چې دي دې وخت کې موجوده ټول تحریف شده دي واحد کتاب په کتابونو سماویو کې قرآن کریم دی چې د بی او د سین په منځ کې چې کم کلام نازل دی اب تر قیامت پورې محفوظ وي او نن محفوظ
عزیزانو دا قرآن بیا دنیا تراتلو پا کم طریقہ دا قرآن دنیا تراغلے پا غار حرا دا مکی معظمے کی دا وحی پا ذریعے شروع شوے دے خپا نشئی دا لفظ وحی دا پیجا نہیں ماما دا لفظ وحی پیجا نہیں چی وحی چتا ہوئی اندازہ ہو کئے ویسا خادی بکان دی طائفہ دا عاشقانو رسم دا بوتانو وارا دا دے لکستا سخادی بکان دی طائفہ دا عاشقان مسلمان قوم دا قوم نن پا دمر عظیمت یارہ کے پروت تے او دمر بدقسمتا قوم پہ اعتبار دا دین او دا مذہب سرا پا دنیا کے پا یو قوم کی نشتہ لکا مسلمان قوم کی سرد دی چھ دا مدرسے ہو گورا دا طالبان ہو گورا دا امامان ہو گورا دا علماء ہو گورا دا عوامنا طالب و ملازیات تے او سرد دی دا عوام مونگ نبیا دمرا جاہل پاتی شوی دی چھ دا غیس انداز نشت لفظ وحی پکار دا دے چھ دا ہر مسلمان ورد و وظیفہ ہوئے زکا چھ دا وحی پا ذریعے باندے مونگ تکم کلام راغلے دے اغا کلام بسبب دا دخول دا جنت گرزی مونگ دا پارا او اغا کلام با مونگ دا پارا سبب دا دخول دا جہنم گرزی کہ جہنم لزو دا دے قرآن دا وجی بزو او کہ جنت لزو دا دے قرآن دا وجی دا باتای دا غوگ نو باسی کہ تداوے چی تمرشوے زما پا جنازہ با بخلیشی یا دا زیارت پورز عزت و سلور کا سکور تدر والما او فیتیا حکوما او تب پا دیو بخلیشی دا باتای دا غوگ نو باسی دا یو تیارہ دا چی مونگا تاسو پا کساتی لیے اصلی دین آغا دے چی کم پا دروشت کالا کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتب کرے دے او داغن رستو خلفاء الراشدین صحابہ کرام آئمہ مجتہدینو کم معمول دے اصلی دین کہ خالی پا دعاگانو باندکار کے دے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا یو نیم سل میل مزل والے کولو جنگ بدر تا و مدینہ کے بناست پہ دعا بے کڑے ہوئے بس دا بدر خلق بخپلا غرق شوی ہے کنے دا بدر پہ میدان کیم والار دے دا غشو پہ بارانم دے او دعام کئی چے پروردگارا کتغواری چستا نامی اغسطو والا سوک پاتی نشی نو دادرے سوا دیار لس کسان ٹول شہیدان کا او کخپل نامی اغسطو والا سوک پزمکا پاتی کول غوارے نو اے اللہ دا دیدرے سوا دیار لس کسانو امدادو کا دے قرآن کے رازی چی دا کم نن ستاسو پا مخ کی دے معشومانو ویلو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اے پیغمبرہ اللہ ستا امدادو کو دا بدر پا میدان کے وانتم اذلہ او حال دادے چی تاسو کمزوری وئی 313 صحابہ دی اتتوری دی او دعا سنا دی اتتوری او دعا سنا نن پلکونو ٹینکونا ستا پا پاکستان کے پراتے دی او کہ ہندوستان پہ راغرم وئی دوی ورطا ٹھیزونا چاہی او کروس پہ راغرم وئی دوی ورطا ٹھیزونا چاہی تو پچھا دا کوچی خبر دا یو خاری سارا کوچے پا جنگو نو ارنگتای بے ورطواچو لدراز رو بے غرزولو کوچی نورو خاریان ورطویل ویل تو بھی وہانا کوچی کاکا تمرا غٹ دیو
نا کوچه ورته وی چې وروره په غټوالي مې مسه غوت ایمان مې نسته په غټوالي مې مکېږه ایمان راکې نشته مونږ کې ایمان نشته اوس بل رنګ جوړیږي لګیا دی تاسو به دا خپلې منډې وګورئ هغه کار در سره کیږي چې کم کار بنگال سره شوی هندو درته اوس داسې راتاویږي ته لګیا یې دلته دلیپ کمار را روان دی نو هغې دپاره وزیرانو کمیټه یې جوړه کړه چې د استقبال به کو 1000 روپۍ فیس به یې د هغه د مخ کتل په شرمونو شرمېږئ بې حیا او بې غیرت داسې د اوس قوم به دې چېرته لیدلی تاسو به وګورئ په انټرکان کې د سړو نه به ښځې زیاتې منډې وي او د ښځو نه به سړي زیات منډې او ستا د ملک منسټران د هغه کمیټۍ صدران او دعوت والا چا ورکړی دی چې لاړو مونږ له ډم راوست بجای د دې چې چېرته کارخانهدار انجینیران د ترقۍ اسباب صوبې له جوړ کړی وی نو لاړو ډم له دعوت ورکړو ډېر ښه یی خدای پیژندلی قوم دی دا نور به د ځان تماشې کوو مونږ څه دي مونږ خو د ملنګانو کار دی یو ملنګ یو شړی و ورسره خلقو به ورپورې خندل چې اسم نشته خو هر شي خو یو شړی دی دا په ملک سیلاب راغی چا ویلله بکس مې لاړو چا ویلله کټونه یې یوړه چا ویله الماری باران یوړې دا شړی په اوږه واچوله ونې ته وختو ویل قربان دې شم نیسته ایله نن مې په کار شوې څه شته نه نو زه به څه ووایم چې ما نه څه یوړه مونږ غرور هغه ملنګان یو که کور رواني د دوی به ورانېږي ښځه به یې کم خوازي او لور به یې کم خوازي او زوی به یې کم خوازي او دی به کم خوازي اوس بل ګینګ درته جوړي زما عزیزانو ما ته افسوس دی په خپل ملک باندې ما ته افسوس دی په دې قوم باندې پرون ستا د 23 مارچ دپاره 2 میاشتې د صدر روډونه بندو پریډونه ورته کېده تجربې کېدی چې دا 23 مارچ باندې چېرته زمونږ خپې غلطې نه شي کم کور کې چې مړی شوی هغه کور د مړي د اسباب خوشحالۍ اسباب جوړوي ها جي ستا کور کې چې مړی شوی نو ته د خوشحالۍ اسباب جوړې په پاکستان کې خو مړی شوي دي د خلکو بچي په بمونو کباب شوي دي او بیا خاص کر په دې صوبه کې خو خلک تیکه تیکه شوي دي تاسو په غبر ګوړانده شئ تاسو د خوشحالۍ اسباب څنګه جوړوئ خو که مونږ کې غیرت او ایمان وی مونږ به په دوی سلام اچولی مونږ به منشتر راوستی وی سم په خدای دی چې مخې ونه ګورم خو دا بې ضمیره قوم دی بې حیا قوم دی وقتی طور د سوډا واټر بوتلونه دي ټرت ناری کی لاندې پکې بیا هیڅ نه نو زما عزیزانو قرآن کریم غوندې قانون ستا د ځمکې د پاسه او د اسمان د لاندې موجود دی دا څومره د شرم خبره ده چې دې هلک ویلې چې قرآن ویلی کېږي په دې جوماتونو کې او مونږ ورشو نو وایي چې معاف کا دا څومره د شرم خبره ما ته وګورئ دکاندارانو خدای پیژندلی یی ټول عمرم تیر شي د بلدیو سنگ پشان تختم لاندې نه وخوري او ایس پوره نشي تورو خاورو لروان شي که د قرآن د چندې تا ته وویلی شو ته ورته وایې چې معاف کا نو د قیامت په ورځ به ستا بخنې متعلقم خدای به ووایي چې معاف کا زه بجلیګر کې وم یو سړی و اسلم نامه یې وه یو بلو نواب نامه یې وه نواب ورته آواز وکړو ماسخوتن وی اسلمه راځه مونځ تیار دی ویل زه مړه زه اوزګار نه یم ویل نه اوزګار وی نه وی د قیامت په ورځ به ستا بخنې تم خدای اوزګار نه قرآن کې راځي که نه فلما نسوا ما ذکروا به فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء څوک چې ما هیر کی زما کلام هیر کی زه د هر قسم نعمت دروازې پې پرانیزم
حتی اذا فرحوا بما اوتو دا ما چې څه ولا ورکړي چې دی پکې خور نه نوځي پکې غرق شي شراب دیو کباب دیو زنا داو گڑی دیو ورنہ نوځي وی سی آر دیو ٹیلیویژن دیو کمرہ دیو متکی دیو قالینون دیو دوستان دیو اشنیان دیو وی سی آر لگے دلے دے کنے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء ٹال نعمتونو دروازے پہ اور پڑھائے حتی اذا فرحوا بما اوتو چې دا ما څه ورکړي چې دوی پکې خور نه نوځي نو څه چالو کوم اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون ناگہان رونی صوفہ کے ناستے ٹی وی لگے دل رب الا و چې خلق ولا را خبري کی بد بیا زیړ دے وخت کی نیولی تو شو هارت اٹیک شو ډاکټر و ډاکټر چې راتلو د بیا خپل اگریتا کړي کیږي دا څه کنه کی دا غټ غټ سنداګان دغه سمړ کی بل ځکه قران وای چې د قیامت په ورځ به زه تاسو وړاندې را پاسوم د قبرونو نه تاسو به وای یا رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا خدای زه دې ړوند ولې را پاسولم څه وینم نه زه خو بیناوم نو الله به ورته وایي کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها زما آیاتونه درته راغلي تا هیر کړي شاته دې غورځولي کذالک الیوم تنسا نن تم زما هیرې الله به ورته وایي زما ته هیرې اے زما عزیزا چې دا الله نه سوا بل اسرا نه په دغه وخت کې یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه پلار بدل زوی نه لری لری منډي ويو لور بد مور نه ويو زوی بد نوسی نه ويو په قهر با او الله غوند ذاتم ورته وي کذالک اليوم تنسا نن ته زما هېره نو چې بل اسره دیم نه یو هغه اسره والا درته وي چې زه دیم نه پکاروم زه به کوم طرف ته